یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو ژوند سهار خپرونه ګورئ په ژوندۍ بڼه باندې خپرونه ستاسو خپرونه ده او ګلالیو ماشومان لپاره مو کارتوني چمتو کړی لیدونکو موږ هم کوو چې بېلابېل کدرونه ځوانان په خپرونه کې له ځان سره ولرو تر څو خپرونه لا ښایسته ګلورینه شي ټولنیز فعال عبدالرحمن ارمان صاحب راسره میلمه دی په خپرونه کې دوی ته ښه راغلاست ویې والله دې وکړي چې ښایسته او ګلورین سهار به یې پیل کړی وي ارمان صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی د شملو ولایت نه د ښایسته خوست نه ګل خوست نه په خیر خو راغلی ډېره مننه قربان شم ملاکوزی صاحب سلامونه تاسو ته د ژوندون نړیوال تلویزیون لیدونکو ته هیله امید چې روغ جوړ به وئ صحتمند به وئ شکر الحمدلله په خیر راغلو او دلته کابل ته لږ مساعت تېر کړو او ستاسو نه مننه چې ځوانان دعوت کوئ دلته دوی تشویقوئ کور مودان خوشحاله اوسئ کور آباد علامه آباد لره خوشحاله اوسئ چې راغلي وئ خپرونه ته او خپرونه مو لا ښایسته ګلورینه کړې ده موږ هم کوښښ دا کوو چې بېلابېل ځوانان د هرې سیمې د هر ولایت د کلي کور ځوانان په خپرونه کې هم له ځان سره ولرو تر څو خپرونه لا ښایسته ګلورینه شي کور مو آباد ډېره زیاته مننه اخترونه خو په خیر تیر شو د خیره په ښایسته خوست کې والله شکر دی علاقوزی صاحب بس خوست خو غیچه رقم د شملو مېړنیو خلکو وطن ورته وایي که نه نو ښه و شکر دی اختر کې ساعت تیر شو زلزلې میدان شو غلام خان شو همدارنګه نور ځایونه هم شته تفریحي پارکونه شول خو خپله چې ووایم چکر مې والی دی خو ډېر نه ځکه چې ملګري راسره وو نو هغې سره لږ مصروف وم میلمانه وو نو زلزلې میدان ته لاړو چکر مو والو نور خوستوال چې دي بشهامت او ښه اتفاق خلک دي ځکه چې دوی اتفاق خوښوي د یووالي اتفاق اتحاد ته دوی ژمن دي نو ښه والله شکر دی علامه آباد لره خوشحاله اوسئ اوس خو خوست چوټه لندن دی بلکل همداسې ماشاءالله د خوست سلوسونه ډېر میلمه دوسته دي د ټول افغانستان خو بیا هم خوست خو خوست دی او په ډېره مشهوره ته به خوست ته کله راځي پخې سنځلې دي علامه آباد لره خوشحاله اوسئ نو بیا چې ډېری دوستان ملګري زموږ هم شته دی یادونه کوي نو کله زموږ خپرونه دودونه نو بېلابېلو سیمې مشران مخور ځوانان په رواجونو دودونو غږیږو نو بیا کله ناکله راته وایي چې الکوزی صاحب راشه چې د خیر یو ډنډکی درته هم را جوړ کړو علامه آباد لره خوشحاله اوسئ چې راغلي وي خپرونه ته ارمان صاحب په ټوله کې که په موږ یو موضوع باندې غږیږو نو ډېری وختونه او شپې او ساعتونه به ولګیږي خو تر څو یو علمي خبرې او د عامه پوهاوي په خاطر باندې ګټورې علمي خبرې ستاسو خپل نظرونه خپل لیدونکو سره شریکوئ ځوانان به مو هم ګوري ټولنیز فعال یاستئ او خامخا تاسو به ګرځنده هم یوئ په ټوله کې هدف څومره ډېر زیات مهم دی او په خپل ځان باندې باور ډېره مننه لکوزی صاحب موږ او تاسې چې هدف ته ځان رسوو لومړی باید پلان ولرو پلان مو باید سمارټ وي که چېرته پلان ونه لرو وبخئ که پلان ونه لرو موږ او تاسې هدف ته نشو رسېدلی یعنې پلان مو باید سمارټ وي مشخص وي فرض مثال زه غواړم له ځانه یو ډاکټر جوړ کړم خو په ذهن کې مې د دکتور دی او لاسونه پر نورو موضوعاتو کې وامه فرض مثال ژورنالیستیکو فعالیتونو کې که چېرته موږ او تاسې پلان ولرو نو مهرباني که پلان ولرو موږ او تاسې هدف ته زر رسېدی شو نو په ژوند کې هدف په ژوند کې پلان چې دی په هدف پورې مربوط دی هدف چې نه پلان نشته پلان چې نه هدف نشته په ژوند کې باید موږ تاسو هدف ولرو او کوم مهالویش ډېر زیات مهم دی چې یو مهالویش له ځان سره ولرو تر څو خپل هدف او هیلو ته ورسیږو په ټوله کې د ځوان تعریف څه دی ځوان چاته ویل کیږي ځوان علاکوزی صاحب د ټولنې روح ګڼل کیږي که چېرته فرض مثال په ټولنه کې ځوان نه وي لکه یو بیروحه جسد نو زه شخصي نظر که ووایم په ټولنه کې ځوان د یو روح په معنا دی لکه انسان چې اوس ژوندی دی روح لري همداسې ټولنه هم که ټولنه وي او ځوانان نه وي لکه بیروحه جسد
داسې مثال ورکوی شو. نو ځوانان په ټولنه کې ډیر ښه رول لوبوی شي. که ځوانان نه وي ټولنه به نه وي. نو که ځوانان نه وي چا په اصطلاح پرمختګونه به نه وي. نو ځوان په ټولنه کې ډیر مثبت رول لوبولی شي. د ځوان مسؤلیت څه دی په ټولنه کې د کورنۍ په وړاندې باندې؟ خپله د کورنۍ مسؤلیت د ځوان په وړاندې څه دی؟ د ځوان مسؤلیت د کورنۍ په وړاندې لومړی خو باید د ځوان چې دی باید نورو ته فکري روحیه ورکړي. ځکه ځوان چې دی تعلیم یافته دی، پوهیږي. که فکر وکړو مخکې خلک چې وو دومره تعلیم یافته نه وو، یعنې وو خو ډېر نه وو که نه، تعلیم دومره په لوړه کچه نه وو. اوس چې دي ځوانان به وښیم، ځوانان چې دي دوی باید هغه کوچنیان ماشومان چې دي، وروڼه چې دي، دوی باید په فکري روحیه وروزي. یعنې روحاً دوی باید چا په اصطلاح چې تازه واوسي. ځکه ځوان د دې ټولنې سترګې ګڼل کېږي، او سترګې د انسان په ژوند کې ډېرې مهمې دي، او همداسې په ټولنه کې ځوانان هم د خلکو لپاره مهم دي. مننه. خپله مهالویش څومره مهم دی د یو ځوان لپاره؟ تقسیم اوقات څومره مهم دی؟ بلکل، ما مخکې وویله کوزي صاحب محترم چې که چېرته موږ او تاسې هدف ته ځان رسوو باید پلان ولرو، او پلان مو باید سمارټ وي، یعنې مشخص وي که نه. نو که چېرته موږ او تاسې یو مهالویش ولرو، د هغې مهالویش نه استفاده وکړو، بیا به ډېر ښه وي. موږ او تاسو ته به مشکل هم نه وي، نه به پذابېږو. یعنې یو کار اوس وکړو، یو کار سبا وکړو، دغسې نه چې ټول کارونه په یوه ورځ وکړو. نه، داسې نه کېږي، ځکه چې چا خبره چې د یو لاسه ټک نه خیږي. نو نن د یو کار وکړه، سبا بل کار، سبا بل کار، همداسې ژوند ته ادامه باید ورکړو تر څو په پلان مخته لاړ شو. خپله مطالعې ته وخت ورکوئ. تاسو به هم ګرځنده وي، یاران دوستان ماشاءالله ښایسته منظرې دي په وطن کې، د امن فضا ده، تل دې سوله او امن واوسي په ګران وطن افغانستان کې. کله ناکله ادبي بنډارونه کوئ، مشاعرې ډېرې ښایسته په خوست کې لویې لویې مشاعرې کیږي، بیا هم بېلابېلو ولایتونو کې. څومره هماهنګ یې وئ د نورو ولایتونو ځوانانو سره؟ چکر لپاره راځئ بنډارو ته، ادبي بنډارو ته، مشاعرې کوئ او که نه مطالعه کوئ؟ ډېره مننه لکوزي صاحب. که ووایم دغه ادبي بنډارونه چې دي زما ډېر خوښېږي. بیا خوست کې چې دي ادبي بنډارونه بیخي زیات دي. یعنې که 2 هفتې تېرې شي، بیا شاعران ملګري انډیوالان بیا یو بنډار جوړوي اطلاعات فرهنګ خوست کې. نو همداسې نور ځایونو مشاعرو کې مشاعرې جوړوي، حجرو کې. که نن سبا فکر مې وي د واده مراسم چې دي په دې کې یعنې اوس شاعران ملګري راځي، خپله د ذوق تنده خړوبوي. نو زره نومونه کوي، غزلې اوري، نظمونه اوري، ترانې وي پکې، مهرباني شعرونه وایي، نظم وایي، ترنمونه کوي، ډېره چا په اصطلاح د خوند شیبې وي که نه. نو خوست کې زه خپله چې کوم ځای کې مشاعره وي هغې سره بیا زه ډېر خوشحالیږم ورته. زه وایم چې ښه ده چې لږه مو د ذوق تنده خړوبه شي. نو زما خپله ډېره خوښېږي، او خوستوال چې دي بیا د شعر و شاعرۍ ته ډېر ژمن پاتې شوي دي، ډېر چا په اصطلاح ووایم چې خوند ورکوي شعر و شاعري. نورو ته هم خوند ورکوي، خو خوستوال چې دي ما مخکې وویل چې 2 جمعې بعد یا 1 نیمه جمعه بعد دوی مشاعره خامخا لري په خوست کې. خپله مطالعې ته وخت ورکوې، ورزش سره علاقه لرې، ورزش مطالعه. په چون زه چې یو ورزشکار وینم په خپرونه کې له ځان سره میلمه کوم، ډېر زیاته ته خوشحاله کېږم. د ځوانانو برکتونه دي چې که د کرکټ ډګر وګورو، د والیبال، فوټبال، بېلابېل ورزشونه شته دی په ګران وطن کې، په ټولنه کې. د لا بریاو په هیله ځوانان د لا وځلیږي. مهرباني خپله مطالعې ته څومره وخت ورکوې او کوم ورزش سره ډېره زیاته علاقه هم لرې؟ دا راته هم ووایه. ډېره مننه کور مو ودان. زه خو خپله د یو ګرځنده ټیم سره یم، ډېر به هغې سره مصروف وم، ځکه چې فول ټایم وظیفه ده، یوه انجیو ده، هغې سره وظیفه لرم. بیا هغې نه وروسته یو خصوصي راډیو تلویزیون دی خوست کې، کله کله هغې سره هم ریپورټ برخه کې کار کوم. نو مطالعه ښه ده چې انسان باید وکړي، ځکه روح او جسم ورسره ارامېږي، یعنې دماغ چې دی ریفریش کېږي ورسره. نو
هر کله چې زه وخت پیدا کړم یعنې مطالعه خو وخت نه لري هر وخت تاسو مطالعه کوی شئ خو زه چې یعنې وزګار وخت پیدا کړم ځمه خوست ښار کې اطلاعات و فرهنګ ریاست چې دی هغلته بس اما کتابتون دی اما کتابتون دی بس کوم کتاب مې چې خوښېږي ملګري انډیوالان مې دي هغې سره بس کښېنم دوی هم راسره لاړ شي هغې سره بس کښېنم کوم کتاب مې چې خوښېږي مطالعه یې کړم ذهن ریفریش کړم بس نو بیا ځمه په خیر او کور کې هم لرم ډېر کتابونه لرم کله چې زه د شپې راشم کور ته د وظیفې نه بیا لږ ستړی هم وم خو دغه ناوخت ټایم کې دغه د ارواپوهنې اړوند کتابونه چې دي دغه به زه ډېر مطالعه کوم ډېر مې خوښېږي ډېر علاقه ورسره لرم او کور کې لرم کله کله مطالعه کوم کور کې د شپې مهال ډېری ځوانان ناولونه کیسې شعرونه نثرونه کتابونه ډېر زیات مطالعه کوي د طلابات او خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي وي خپرونې ته مخکې مې د ورزش یادونه وکړله ماشاءالله لکه څنګه چې په خوست کې بېلابېل او ډېر ورزشونه هم شته دی او د زرغون جام هم شروع شوی دی فکر کومه ډېری د خوست هغه ولسونه چې دي د ورزش سره هم ډېره زیاته علاقه لري میلمه دوسته دي تل د آباد او خوشحاله اوسي ټول افغانان مهرباني خپله تا کوم ورزش ډېر زیات خوښېږي چې علاقه ورسره لري او کله چې وخت پیدا کېږي یو نیم ساعت یو ساعت وخت ورته ځانګړی کړې زما خپله فری فایټ ډېر خوښېږي ځکه فری فایټ یو داسې لوبه ده چې مرګ او ژوند سره تړاو لري هغه کې یعنې زما دغه چیلنجي لوبې چې ده ډېرې مې خوښېږي او خپله ما مخکې تیکوانډو آی ټي ټي اف کوله خو له ځینې مصروفیتو وروسته بیا رانه پاتې شو هغه تیکوانډو آی ټي ټي اف نو هغه ځینې ملګري مې چې دي کله کله وایي چې اوس بیخي راځئ نه که نه تقریبا 15 کاله وشو چې نه یم تللی دوی سره ځکه هسې ورځ کې منډې دپاره که به وخت ورکې او بلکل سهار وختي چې زه چې کله مور مې لمانځه ته جې کړي که نه بیا سهار وختي لکه فرض مثال داسې 2000 متره مزل کوم یو سړک دی عام سړک د باندې وځم بس 2000 متره سړک باندې مزل کوم او خپل ذهن اراموم چې تر څو مې بدن غښتلی واوسي ناروغ نه شم او ښه واوسم کور آباد خوشحاله اوسئ ارمان صاحب چې راغلی د ښایسته خوست نه خامخا لکه خوست چې څومره ښایسته منظرې لري چکر لپاره ځاځي اریوب ته خلک راځي سپینې شګې ته لوی پکتیا ته مثال هر ولایت ته چې سړی ځي پکتیکا او خوست ښایسته لوګر نو خلک چکر دپاره راځي نو دا راته ووایه چې یاران دوستانو داسې فیصله کړې ده چې ماشاءالله چې خوشحالۍ ورځې راشي یا مخکې د بنډارونو یادونه وکړه اوس امن دی سوله ده په ګران وطن کې کوم ولایت د ډېر زیات خوښېږي چې په کورنۍ کې یا دوستان مسافرینو یادونه کړې وي چې نن به د خیره دې ولایت ته ځو یا دې ولسوالۍ ته ځو داسې ملګري کوم ځای انتخاب کړی د خیره چکر دپاره راشي ماشاءالله اوس خو کابل ته راغلي وي یخ هوا ده د کابل او لګېږي په زابل مهرباني قربان شم ډېره مننه خوست کې خو چې دي زما انډیوالان دغه زه میدان نه دی او اریوب زه ځي دغه ډېر خوښوي زه چې ګورم زما انډیوالان ملګري مې دغه ځای ته ډېر ځي اریوب زه ته د میدان ته هم ځي خوست کې نو که ولایتو ته راشو ولایتو کې خو بیا چې زه شخصا ووایم زما مرکز کابل ډېر خوښېږي یعنې بې حده لکه زه چې همدلته پیدا شوی یم لکه دلته چې زه لوی شوی یم دلته چې ما د ماشومتوب وختونه تېر کړي وي یعنې دومره زه ارامېږم دلته مرکز کابل کې کابل د خوښېږي ډېر مې خوښېږي ډېره علاقه ورسره لرم ځکه چې مرکز کابل کې د 34 ولایتو خلک هم دلته اوسېږي نو هغه چا رقم چې زه چې ننګرهار ته ځم یا کونړ ته ځم یا لغمان ته ځم هغه چې کابل ته راشم د دې ټولو انډیوالانو سره ووینم ډېره مننه کور آباد ته عبدالرحمن ارمان صاحب چې راغلی خپرونې ته خپرونه ملا ښایسته ګلورینه کړه په اخر کې څه پیغام څه لرئ خصوصا ټولو ولسونو ته بیا د خوست ځوانانو ته څه پیغام لري مهرباني ډېره مننه کور مو ودان پیغام به ټولو ولسونو ته همدا وي چې دوی باید هیواد ته ژمن پاتې شي هیواد ته ژمن پاتې شي
دوی باید ملي شتمنۍ چې دي باید دوی خپلې شتمنۍ وګڼي ځکه ملي ګټو ته باید دوی ژمن پاتې شي. بل دا چې ځوانان چې دي د دې ټولنې روح ګڼل کیږي هغوی ته زه داسې وایم چې تاسې هوښیار یئ باجرته یئ تکړه یئ د یو ځوان په حیث د نورو سره باید همکاري وکړي او د دوی سره مرسته وکړي. نو ځوان چې دی باید چا په اصطلاح چې ښه رول ولوبوي په ټولنه کې. ډېره مننه کور آباد ته خوشحاله اوسئ چې راغلی ښایسته خوست نه او ډېره مننه کوو. موږ هم کوښښ دا کوو چې بېلابېل ځوانان په خپرونه کې تشویق کړو. هر څوک چې ژوندون سهار خپرونه ګوري ژوندون سهار خپرونه او بېلابېلې خپرونې دوی په خدمت کې دي. لنډې دمې ته به لاړ شو. ډېره زیاته مننه. هر کله راشئ علام آباد او خوشحاله لره او د دې په هیله چې د خیره ښایسته خوست ته درشو او د همکارانو دوستانو سره ماشاءالله مخکې مې هم یادونه لیدونکو وکړله چې بېلابېل دودیز خواړه لرو خو زموږ ملګري دوستان کامرمینان او ډاکټر صاحب غلام محمد شینوار چې په دودونو خپرونه کې وي راسره هغه هم ډنډکی ډېر زیات یادوي. نو د خیره ښایسته خوست ته به درځو ښایسته خپرونې به پکې جوړو او لیدونکي به هم د تلویزیون له لارې ګوري. ډېره مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې راغلې خپرونه ته. لنډ شان دمې ته ځو. دمې نه بعد خپرونه مه هېروئ موږ سره پاتې شئ.